قهر شو او دا يهودي ته وویل که د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر نه وای ما به ستا سر نن په توره در کټ کړی وای. وایي کله چې په کتاب طبقات ابن سعد اول جلد صفحه 143 کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شایستو اخلاق متعلق لیکلي دي. د زهري رحمه الله سره روایت دی چې یو يهودي وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفات تورات کې لیکلي وو هغه ټول صفاتونه ما په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ولیدل. صرف یو صفت پاته وو او هغه د حلم، برداشت او صبر صفت. د دې د تجربې لپاره ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 10 دیناره په قرض ورکړل او بیا زه خاموش پاتې شولم تر څو چې د وخت پر کېدو ته صرف یوه ورځ پاته وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او په ډېره سختۍ مې د خپل پور غوښتنه ځینې وکړه او دا مې ورته وویل چې د عبدالمطلب خاندان همیشه پور ځنډوي. وایي کله چې دغه یهودي دا خبره وکړه په دغه وخت کې په دې مجلس کې حضرت عمر رضی الله عنه ناست. هغه چې کله د یهودي دا خبره واورېدل ډېر په قهر شو او دا یهودي ته یې وویل که د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر نه وای ما به ستا سر نن په توره در کټ کړی وای. وایي کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره واورېدل هغه ته یې وویل غفر الله لك يا ابا حفص، اي ابو حفص الله سبحانه وتعالى دې تا ته بخښه وکړي. نحن كنا الى غیر هذا منك احوج. په دغه وخت کې موږ ستا یو بل سلوک ته ستا یو بل رویې ته موږ ډېر محتاجه وو. تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. ما ته به دې د پور په صحیح طریقه باندې پر خپل وخت باندې د ادا کولو لپاره ویلي وای او یهودي ته به دې د پور په صحیح طریقه باندې د کښلو لپاره نصیحت کړی وای. دا وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شایسته اخلاق، د هغه صبر، د هغه برداشت.